السلام علیکم. د څه انګلیش ویلو لپاره دا انتهایی ضروري دي چې باید موږ زماني یادې کړو. د دې لپاره چې یو کار په تیره زمانه کې شوی وي باید موږ د هغې موافق هغه په هغې الفاظو کې ووایو، یا چې کوم دی هغه په موجوده کې کېږي د هغې موافق، او یا په آینده کې کېږي د هغې موافق په هغې الفاظو کې موږ ووایو. باید چې د صحیح زمانې د هغې نشاندهي وشي. نو په دې درس کې هم تاسو ته موږ یو څو ټینس راوړي دي. یو موږ سره پرزنټ کنټینیوس ټینس دی. پرزنټ کنټینیوس ټینس هغه ټینس دی چې په کوم کې موږ د موجوده جاری کارونو متعلق او د هغې په اړه باندې غږیږو. لکه مثال زه وایم زه روان یم، یعنی په موجوده دور کې اوس وخت کې زما کار چې دی هغه جاری دی. بل موږ سره دی پاس کنټینیوس ټینس. پاس کنټینیوس ټینس موږ سره هغه ټینس دی چې په کوم کې موږ د تیرې زمانې د جاری کارونو په اړه باندې غږیږو. لکه مثال زه وایم زه روان وم، یعنی په تیره زمانه کې زما کار جاری و. بل موږ سره دی فیوچر کنټینیوس ټینس. فیوچر کنټینیوس ټینس موږ سره هغه زمانه ده چې په کوم کې موږ د آینده زمانې د جاری کارونو په اړه باندې غږیږو. لکه مثال موږ وایو زه به روان یم، یعنی آینده کې به زه روان یم، زما کار به جاری وي. یعنی مطلب دا چې په موجوده زمانه کې، په تیره زمانه کې یا په آینده زمانه کې یو کار موږ سره جاری وي، په کوم الفاظو به وایو. که چېرته موږ سره په موجوده زمانه کې یو کار جاری وي، لکه مثال موږ وایو زه روان یم، یا هغه روان دی، یا هغوی روان دي، د هغې هغه تلل چې دی هغه جاری دي. نو په انګلیش کې به موږ د دې سره موافق چې یو کار په موجوده زمانه کې جاری وي، نو په انګلیش کې به موږ آی ان جی فارم چې دی هغه د ورب سره راوړو، یعنی د ورب آی ان جی فارم چې دی هغه به راوړو. او د ورب نه مخکې موږ اګزیلري لګو. اګزیلري مطلب هیلپینګ ورب، ام به لګو یا به از لګو، او یا چې دی موږ به آر لګو. که چېرته داسې وي چې د ځان په اړه غږیږو چې زه روان یم، نو وایو به آی ایم ګوینګ، زه روان یم. او که چېرته د بل کس واحد په اړه باندې موږ غږیږو، لکه مثال وایو چې هغه روان دی یا هغه روانه ده، نو موږ به وایو هی از ګوینګ یا شي از ګوینګ. د سبجیکټ نه بعد به موږ از راوړو. خو که چېرته موږ سره ډېر کسان روان وي، یا موږ روان یو، یا وایو چې هغوی روان دي یا تاسو روان یې، جمع وي، نو په دغه صورت کې موږ د سبجیکټ نه بعد آر راوړو. هغوی روان دي، they are going. که په تیره زمانه کې یو کار جاری و، لکه مثال زه وایم زه روان وم، یا هغه روانو، یا هغوی روانو، نو بیا به موږ د سبجیکټ نه بعد چې دی دوه اګزیلري راوړو، یا به واز راوړو، او یا چې دی یا به موږ د سبجیکټ نه بعد ور راوړو. واز به هله راوړو چې کله موږ سره سبجیکټ او فاعل هغه واحد وي، سینګولر وي. او که چېرته موږ سره هغه سبجیکټ پلورل وي، جمع وي، نو بیا به موږ ور راوړو. لکه مثال په طور باندې که زه وایم چې زه روان وم، نو وایو به آی واز ګوینګ. سینګولر واحد دی، نو واز به لګو. یا وایو هغه روان و، نو وایو به هی واز ګوینګ، هغه روان و. او که داسې وي چې جمع وي، ډېر کسان وي، نو لکه مثال موږ وایو چې هغوی روانو، نو بیا به موږ د واز په ځای ور لګو. نو داسې به وایو چې they were going، هغوی روانو. بل موږ سره د فیوچر کنټینیوس ټینس. فیوچر کنټینیوس ټینس هغه ټینس دی چې په دې کې موږ د آینده زمانې د جاری کارونو په اړه باندې غږیږو. لکه مثال زه وایم زه به روان یم، موږ به روان یو، هغوی به روان وي. نو په دا فیوچر کنټینیوس ټینس کې بیا موږ د سبجیکټ نه بعد ویل بی اګزیلري چې دی هغه لګو. که وایم چې زه به روان یم، نو وایم به آی ویل بی ګوینګ. که وایو چې موږ به روان یو، نو سبجیکټ د آی په ځای به زه وی راوړم، وی ویل بی ګوینګ. او که وایو چې هغوی به روان وي، نو بیا به وایو they will be going. امید ده دا درس تاسو خوښ شوی وي. نور درسونو دپاره موږ فالو کړئ. ډېره زیاته مننه.